ابو هريره رضی الله تعالی فرمایي یو ځل موږ ته نبی علیه الصلاۃ والسلام بیان کو، په دې بیان کې دا قسم 3 فیری وکړو چې زما دي په هغه ذات باندې قسم د چا په قبضه کې چې زما روح دی. دا قسم 3 فیری وکړو نبی علیه السلام. او بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام ثم اکب داسې سر ښکته کو ټیټ کو. نبی علیه السلام سر ښکته کو، چې نبی علیه السلام سر ښکته کو نو فاکب كل رجل منا، زمونږ نه هر صحابي سر ټیټ او هر صحابي سر ټیټ کو په جړا شو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام 3 ځله قسم وکړ چې د کومې خبرې د پاره نبی علیه السلام قسم وکړ او بیا سر ټیټ نیولې نبی علیه السلام، هر صحابي سر ټیټ کړ او جړلې. ثم رفع رأسه، یا ناس په نبی علیه السلام داسې سر روچت چې سر روچت کو نو د نبی علیه الصلاۃ والسلام په دې مخ باندې خوشحالي او نبی علیه السلام مسکیو. نبی علیه السلام مسکیو وی مونږ چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام دا مسکا ولې مونږ ډیر زیات خوشاله شو، وی ځکه چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام دا مسکا مونږ ته د سرو خانو نه محبوب و. سرو خان په عربو کې د ټولو نه محبوب سیز بس شي ثابتو سرو خو هغه ته محبوب او خوښ سیز په مال کې چې هغه سره سره او خانو عربو ته مخکې خو خو ګوره اوس سره غټ غټ گاډي هر څه خو اوس هم خان ډیر خوښ دي د عربو خو خان اوس هم خوښ دي. وی مونږ ته د نبی علیه الصلاۃ والسلام دا مسکا چې او د خوشحالي چې دا مونږ ته د سرو سرو خانو نه خوښه وه. نو چې نبی علیه السلام دا سر مبارک روچت کو نو مسکا وه په دې مخې خوشحالي و، مونږ ډیر زیات خوشحاله شو، ډیر زیات خوشحاله شو. وی نبی علیه الصلاۃ والسلام وفرمایلو وی ما من عبد یصلی الصلاة الخمسه، داسې یو بنده نشته چې هغه 5 وخته مونځ کوي، داسې یو بنده نشته چې هغه 5 وخته مونځ کوي، ویصوم رمضان او د رمضان المبارک روجی نیسي، ویخرج الزکات او زکات ورکوي، ویجتنب الکبائر السبع او ځان د غټو ګناهونو نه ساتي. ګوره نبی رسول الله فرمایل داسې یو بنده نشته دی چې هغه 5 وخته مونځ کوي، د رمضان المبارک روجی نیسي، زکات ورکوي او د غټو ګناهونو نه ځان ساتي. کوم غټ ګناهونه دي حدیث مبارک کې دا غي ذکر نشته دی، بل روایت کې دا غي ذکر موجود دی. هغه و ګناهونه دادي چې یو د الله تبارک وتعالى سره څوک شریک نه ګرځي، شرک نه کوي، کو هر قسمه شرک ته د الله سره نه کوي، دا رنګي جادو نه کوي، کوډي منتري د دین ځان ساتي، دا ګناه کبیره د ګور یاد وساتي، دا ډیره سخت ګناه ده. او دریم ناحق قتل کول، یو مسلمان قتلول ډیره لوی ګناه ده. وای چا چې د یو مسلمان په قتل کې دومره امداد کړي چې صرف اشاره یې کړې ده، دی به هم د قیامت په ورځ راشي په دې تندي به ورته لیکلی شي آیس من رحمت الله، د الله د رحمت نه ناامیده انسان. د یو مسلمان په قتل کې صرف دومره امداد کړي چې اشاره یې کړې و چې هغه دی لا. او بل نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې سود نه کوي، سود او دا رنګې د یتیم مال خوړل، د یتیم د مال نه ځان ساتي، او په میدان جنگ کې شاګرځول کافر ته، دا هم ګناه کبیره ده. او دا رنګې په پاکو ښځو باندې تهمت لګول، دا و ګناهونه داسې دي کنه چې دا انسان هلاکوي. ګورئ پاک دامنو ښځو تهمت لګول، الله دې زموږ په حال رحم وکړي. نن سبا به تاسو کتلي کنه د 2 تنو جنگ شي نو ستا مور داسې او ستا خور داسې او د پلانکې زویه د پلانکې زویه څومره کنځل کوي، هغه غریبه د ځان نه خبر هم نه دی ورله د مور نعوذ بالله زناکاره کی، خور ولا بدکاره کی، څومره ناکاره کنځلې وکړي، دا د پاک دامنې ښځې تهمت ونه لګاو، دا ګناه کبیره ده، انسان هلاکوي انسان. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي د دې و ګناهونو نه ځان ساتي انسان، د دې و ګناهونو نه ځان ساتي. ګوره څه کوي، مونځ کوي، زکات ورکوي، د رمضان مبارک روجې نیسي، او دارنګې د دې و غټو ګناهونو نه ځان ساتي. دا و ګناهونه چې ما درته وویلو، د الله سره شرک کول، جادو کول، ناحق قتل کول، د سود کول، د یتیم مال خوړل، په میدان جنگ کې کافر ته شا ګرځول، او په پاک دامنو ښځو باندې تهمت لګول، د دې و غټو ګناهونو نه ځان ساتي. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي الا فتحت له ابواب الجنه، د پاره به د جنت ټولې دروازې کولا وکړي شي، د پاره به د جنت ټولې دروازې کولا وکړي شي، او دته به وویل شي وقیل له ادخل بسلام. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای د داسې انسان د پاره به د جنت دروازې کولو شي، او الله تبارک وتعالى به ورته فرمایي چې جنت ته په سلامتیا باندې داخل شي، جنت ته
سلامتیا باندې داخل شه. ګوره څومره آسان اعمال دي خو کاش چې مونږه کولې د مونځ پابندي خو کولې، د رمضان مبارک روجې خو نیولې، زکات خو ورکولې، او دغرنګې د حرامو نه ځان ساتلی. ځکه دا ګوره یو خبره یاد وساتئ، احادیث مبارکه وکړي چې څومره د نیکو اعمالو ذکر راغلی دی او په دې باندې د ثوابونو ذکر راغلی، په دې کې دا شرط دی چې انسان حرامه ګورې نه کوي. انسان څه نه کوي؟ حرامه نه کوي. ځکه که په ګېډه کې حرامه پرته ده نو خو هغه مونځ هم نه قبلېږي، هغه روژه هم نه قبلېږي، هغه زکات هم نه قبلېږي، نو بیا پې ثوابونه د کم طرفه شو. نو که ته وایې چې دا خو آسان کار دی، مونځ کوه، زکات ورکوه، د رمضان مبارک روژې نیسه او جنت ته به ځې، نو ټیک دی، ولې ضرور به جنت ته ځې، خو چې په ګېډه کې دې څه نه وي؟ حرامه نه وي که نه. که په ګېډه کې دې حرامه وي دا ټول کوو نو دا قبول نه دي. نو د حرامو نه ځان ساتل په هر نیک عمل کې ګورې شرط دی، شرط.